څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه او لږ سر کښته که د فکر و ګریوان ته لږ سوچ وکته و دې جهان ته ډېر راشوه سول د دنیا دغه میدان ته چا وکړل ګټه څوک سول تاوان ته ټول روان دي پر طرف د ګورستانه تر څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه ای چې چا درکړی د دنیا خوند او لذت دی دا ژوند د هغه چا امانت دی او د مرګ څکونکي هر ساکش د حقیقت دی په مخ کې مو پروت یو سخت ساعت دی دغه یو قرض دی پر ذمه د هر انسان تر څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه ازه چې د فخر جامې وینم پر تن ستا بدلې به ژر سي په کفن ستا زه درته ګورم چې وګور لره رفتن ستا په خاورو به چل سي دا بدن ستا دغه نازک وجود به ستا وکي چنجانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه او لقمه د خپل وخت و حکیم لا پاته نسو ادم زموږ بابا وګوره څه سو او د دنیا ژوند پرون لمسی د نن نیکه سو سبا وګوره پر نړېده سو عجب منظر دی څوک راځي او څوک روانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه پرون راغلي نن دلې سبا به ځونه ویجاړه بولي د عمر خونه عبدالغني غریب پریشانه په ځان سونه که فضل نه و څه به کوونه هغه ور واوري دا بیان د وفا جانه در څو به مغرور ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه در څه پاتېږي دا دنیا مغروره ځوانه در څو به ژوندی ګرځې نادانه جزاک الله نریمه